نجلۍ لا په کوټه کې بیا هېچا کار نه کوي، هېڅ لسم کار نه کوي. دا وایم انتن کار نه کوي دلته ټلیفون انتن لکه عادي بیا کوي مننه راځي به زه نه کوم انتن اوس ته ګوره Welcome to PUBG Mobile. Team match. Let's go. دا یو ولې نه ولې ته ولې نه ته ولې دغه هغه څه خپل لپاره دی First time, the blue team is unstoppable. دا څنګه په ستنګ ګیم دی څنګه په ستنګ دا واړو میچ راواړو یا میچ نه ګورم انډیواله پاسې راتنګ کوي لوبه میچ راواړو میچ شروع دی هغه راواړو کار نه کوي زه ولا ما دونه ټکان کړم وکړه زه مړ شولم ته اوس میچ راواړو چې لکه وروره زه یو بانک واړو نو ګورم ایسته یو بانک بیا وایي خپرونه ګورم سه شنبه ده چی شته سه شنبه ده یو بانک بیا وایي خپرونه ګورم وروره ته څه کوم سړی په سه شنبه خو غالمغال خپرونه ده نو یو بانک بیا وایي خپرونه ده په سه شنبه باندې نه ده په سه شنبه باندې خو غالمغال خپرونه زه ده ښکاره کړم دا نه ده نه ده دا په سه شنبه دا خو د بلې سه شنبې ده په سه شنبه خو غالمغال خپرونه نشریږي سه شنبه یو بانک بیا وایي خپرونه ده دغه دی ته ګوره ته راکړه موبایل وزه میچ ګورم خواته څه موبایل ولې درکړم خو څه میچ خواته وایي یاره تاسو وسال جوړ کړی دی وروره دلته ګورې د مخ د ټکانو غږونه مو سره خو دغه کجباسي کوي وای په سه شنبه یو بانک بیا وایي خپرونه بس ما چیرې وکړه صحیح دي نو په سه شنبه خو یو بانک بیا وایي خپرونه ده نو غالمغال خپرونه ده په یو دغه سه شنبه په سه شنبه باندې یو بانک بیا وایي خپرونه ته زور ته دی وایي غالمغال ده یار عجب خلک یاست خو سم معلومات وکړي دا زه د چیش دپاره یم ورسره دی څه وایي دی وایي په سه شنبه باندې غالمغال خپرونه ده زور ته هم یو بانک بیا وایي خپرونه ده زه اوس هغه ګورم دی ټلیفون راڅخه شي دا خبره ده ته هم صحیح وایه دی هم صحیح وایي دواړه بیا څنګه صحیح وي دواړه نو یا به زه صحیح یم یا به دی یا بس صحیح دي نو زه هم غلط نه وم زه هم صحیح وم دواړې به سه شنبه نشریږي یوه سهار یوه نه ماښام یا سهار ماښام نه ده مانه نن خو سه شنبه ده و ته په دې خاطر صحیح یې چې ته وایې نن سه شنبه ده یو بام دوې اواوې خپرونه نشریږي دی وایي نن سه شنبه ده غالمغال خپرونه نشریږي په سه شنبه خو دي دواړې خو یوه سه شنبه به یو بام دوې اواوې خپرونه او یوه سه شنبه چې د غالمغال خپرونه ده و ګوره چې په هر شي کې د مشکل درلودی ما دې زما سره مشوره کوئ ما ته فکر د شان را معلومیږي څه اوس یوه سه شنبه به سه شنبه نه یوه سه شنبه به سه شنبه او سه شنبه یوه سه شنبه به یو سه شنبه ورځ ده ورځ نوم سه شنبه دی ولې ورځ به اوس بل نوم لري او یوه سه شنبه غالمغال خپرونه ده بله سه شنبه یو باند بیا وایي خپرونه نو د سارې سما څه به بلاله درته ویل خو زه هم د هغه رقم ګاډی زه چې کراروم همدغسې وه بس دا سبا کې زده کوه کې صحیح دی یوه سه شنبه د غالمغال خپرونه بله سه شنبه یو باند بیا بل کار نه لري بانډار نه دی زموږ راسو بانډار سره په دې کې حاجي معلومات یې راکړه بلا بیده سو نو نور ته څه شي نه غواړي بانډار بیا سره زه بیا خپله زه بیا خپله د جمعې په شپه بانډار نه کوم د دوشنبې په ماښام بانډار کوم په سه شنبه سهار بېدېږم نو سه شنبه باندې بېدېږي نو خپرونه څه وخت ګوري هغه ما وکتل بر بېده سو او بیا صحیح دی په سه شنبه یوه سه شنبه غالمغال بله سه شنبه تی راسې کښېنئ راسې هغسې مو خوب را خراب کړي کښېنئ موږ بانډار ته درته راسته بېده بانډار نه کېږي نه کېږي یاري خوب عجبه خوند کوي جوړ په خیر بانډار راغله ښه خوند کوي چې پیسې پیدا کړمه انا خوارې مارې نه وي 24 ساعت په مسلمانه داسې بیده یم نو تا ته څه ویلي دغه وکړي ښه اوس بانډار وکړي بانډار زمزمه راته وکړه زمزمه وکړم بلای راته ووایه یاره نو څه پکې نو خو دا زه
زه چې بیا ګوته داسې نه ونیسم خوند نه راکوي ولې ولاړې ولې ژاړې تا ته د کور ظالمې څه ویلې دي نه زما شیرینه ما دې کړي په تاوسه پر کور دې راسه او بې بارانه سیلابونه زما شیرینه تا د سفر موزې په پښو کړې دلته د ګلو باغ پر چا سپارې مینه زما شیرینه په مازدیګر کې مین مسې د مازدیګر رنګونه لمر جوړ کړي دي نه زما شیرینه مازدیګر مه ګوره ما ګوره و مازدیګر تل وي زه به کله کله یمه زما شیرینه و په ماجد به فساده وکړل یو دې مین کړم بل دې ورک له ملکه کړمه زما شیرینه ولکه اواز ته نو چې بس ته به راباس و نو که ملګري غواړي چې یو بام دوې هواوي خپرونې څخه خوند واخلي او داسې غالمغال خپرونې څخه په دا زمزمو خوند واخلي نو زرچنار یوټیوب چینل دې سبسکرایب کړي داسې نشان هغه بل دی دغه د ځنګولا چې ورو وي هغه ټینګ اباره به زموږ هره خپرونه تر دې پورې ورسیږي او دی بیا ګوري او غالمغال خپرونه او یو بام دوې هوایي خپرونه هره سه شنبه یوه دانه نشریږي یوه سه شنبه غالمغال بله سه شنبه یو بام دوې هواوي نو حتما یې وګورئ سره سبسکرایب یې کړئ مننه زمزمې پکښې عجیل حالات بې زمزمونه نه کېږي یاره زه هم چې زه بیرته بیده سم هغه پر موږ حالات څه اسمت کمپیوټر مرکز اسمت کمپیوټر مرکز د هر ډول کښتو ماډلونو او لوړو ماډلونو کمپیوټرونو یوازینی مرکز دلته تاسو د هر ډول لوړ ماډل کمپیوټر ترلاسه کولی شئ لکه 11 جنریشن 12 جنریشن 14 جنریشن 14 جنریشن تر کورای 9 پورې او داسې نور لوړ ماډل ګیمینګ کمپیوټرونه د اسمت کمپیوټر څخه ترلاسه کولی شئ اسمت کمپیوټر مرکز یوازینی کمپیوټر مرکز دی چې په کندهار ښار کې ستاسو د اسانتیاو لپاره 3 څانګې لري مرکزي او دوهمه څانګه الجدید مارکیټ اسمت کمپیوټر مرکز درېیمه څانګه راحت الجدید مارکیټ اسمت کمپیوټر مرکز زموږ هر کمپیوټر تاسو ته د 3 ورځو په ضمانت درکوو که چیرې مو د 3 ورځو په جریان کې کمپیوټر خوښ نه و هم کمپیوټر تر تبدیلوو او هم پیسې درکوو ستاسو هر ډول اډر منل کیږي